راشي څه شو نور په قسم دا ورپسې دي رمخ کې شي کوم ده یاد زمون په منځ کې تاوتریخوالی تنازع تېره شوې ده نو په دې بدو به مونږ د نن نه پس د دې کلام په خاطر باندې او دا به په منځ کې هېڅ قسمه بد به چې کوم دی هغه یو بل سره نه کوو د ټولو به هغه دی حاجي او د ورورولۍ غوندې ژوند به تېروو انشاءالله چې السلام علیکم ټول چې څومره هم ملګري راغلي زموږ مشران دي زموږ کشران دي زه صرف کشرانو ته یو خبره کوم چې ستاسو مشران زموږ علاقې چې څومره دي ډېرې سختې ورځې تېرې کړي ډېرې زیاتې او نن سبا چې وګورې دښمني شي نو زموږ کشران پکې اکثر ځي سر پکې خوري نو ټولو ته وایم ګورې ښه په خپلو کشرانو باندې هم ډېر غور او فکر کوئ او زه کشرانو ته وایم ستاسو په معاشره کې ډېر غټ رول دی ستاسو مشران دښمني شي هر رنګه حالات راشي تاسو خپل مشران سره کېنئ ستاسو خبره ومني تاسو ګوره دښمنۍ ته کله هم غاړه میږدئ کله هم غاړه ورته میږدئ دښمنۍ ته ستاسو ټول خاندان ستاسو ټول کلی ډسټرب یو دښمنۍ سره نه ستاسو کار کېږي نه ستاسو ژوند کېږي نه جومات ته تللی شئ نه حجرې ته تللی شئ نو ټولو ته ګوره وایم ښه چې دښمنۍ نه مکمل ځان وساتئ ګورئ ښه او په دې کې د نوجوانانو مکمل بھرپور کردار پکار دی نوجوانانو په دې کې که منډه ووایي که نه کله به هم دښمني نه جوړېږي لږ سرتیزئ یو ذره خبره وشي نوجوانان ټول روزي علاقي مشرانو ډېرو کسانو منډه ترړه پکې کړې وه او دا د هغې د منډې ترړې ثمره وه او خاص کر مونږ د دې دواړو فریقینو شکریا ادا کوو چې زمونږ د دې جرګې عزت وکړو او مونږ ته یې غاړه کېښودله او د دې د طبیعت موافق وي یا مخالف وي یو خبره مو راجوړه کړه او دوی مونږ له واک او اختیار مکمل راکړو د هغې مطابق مونږ خبره ولیکله او لکه څنګه ما وختي وویله په دې خبره هم د دې نه ضمانت یې واخیستي او په دې خبره باندې مونږ د دې نه قسم واخیستو چې دا کومه خبره هم درله لیکلې ده دا به تسلیم وي تاسو ته لومړی دا شرط و چې قسم به پکې کېږي نو د فیصلې مطابق الحمدلله دا مرحله تېر شوه دویم نمبر په دې کې دا دی چې دا قسم به انشاءالله چې کوم دی دا د دې فریقینو زړه الله پاک نور هم صفا کړي او د الله تعالی دا مبارک ځای دی بیت الله شریف هلته به ملګري دي انشاءالله چې او دریم نمبر په دې کې دیت دی د دې مړي چې کوم دی هغه د اسلام او زموږ د علاقې د وطن چې څنګه رول دی دواړه د دیت حکم کوي نو دې کې مونږ چې کوم دی هغه دیت مقرر کړی دی نو دغه دیت پکې مکمل 70 लाख روپۍ دا دیت مونږ لیکلی دی او دا پکې مقرر دی دریم نمبر خبره دا ده چې په دې کې د فریقینو د خیر صلاح لپاره او د مخکې ژوند لپاره داسې طریقه ده چې دا دوه کورونه چې کوم د نثار ماما او لیاقت دی دوی به د خپل کورونه دغه تپوس چې کوم دی جوړوي او کریم ماما به په خپل ځای کې دا تقریبا 8 میاشتې جوړېږي دا 1 جنورۍ پورې به چې کوم دی د هغې نه پس به دوی خپل ځای ته راځي انشاءالله چې بله پکې څه خبره شوه السلام علیکم او ټول ډېره مننه او زموږ کلیوال ما له په دې دغه کې ډېر زیات راغلي یو داسې کلیوال نه دی پاتې شوی ما له نه راغلی دی په خبرو کې الله دې ټولو عزت وکړي او الله دې خوشحاله لري الله دې آباد لري داسې نورې ډېرې جرګې ولیمان که داسې څه خبره رانه شوي زه معافي غواړم ټولو نه الله مباد لره الله ستاسو عزت وکړي الله یې زموږ په دې کلي باندې رڼا کړي زما د خپلو یارانو دوستانو هغوی پکې ډېره خواري کړې نور دا څومره جمیل صاحب او جاوید صاحب او بابو صاحب او نشروان او نور خالو خان او شفیق صاحب دا څومره مشران چې دي ټولو زه شکریه ادا کوم او بل اخر دا خبره ده د مشرانو شتون دیت مقرر کړی دی دا ما د الله د رضا لپاره دې ته معاف کړی دی د الله د رضا لپاره ما معاف کړی دی
الله دې مال دې اجر راکړي الله دې تاسو خوشاله او آباد لري دا زموږ وروڼه دي انشاءالله دې سره به زموږ د ورورولۍ ژوند وي زما د الله په کلام باندې پوره یقین دی زه یو مسلمان یم الله دې موږ له دې اجر راکړي د ټولو له الله دې زموږ د ورورولۍ ژوند نصیب کړي الله دې دا کلی د غمونو مصیبتونو نه وساتي او الله دې د کلي راټولې روغلي وکړي په خوشحالۍ سره یا الله ته رضا شي الله اکبر الله اکبر یتیمان आवाज ور باندې ونه شو چې چا په دې کې د اول نه تر اخره پورې څومره کردار ادا کړی دی او د دې صلح لپاره چا هم قدم اوچت کړی دی ربه ته ورسره د ګناهونو په باره کې صلح وکړه الله ته ګناهونه معاف کړه ربه د مصیبتونو نه بچو ساته او چې دا کومه فیصله وشوه الله تا قیامت په دې خاندان کې داسې ناخوشګوار حالات بیا مه پېښوه چې یعنی مسلمانان پریشان شي الله صبر ورکړه استقامت ورته ورکړه الله رب العزت یو د بل بهترین اخلاق یو بل ته نصیب کړه یو د بل خیر خوی جوړ کړه او الله چې څومره منډې ترلې چا والي دي د خپلو غمونو نه یې بچ کړه خاتمه هم په ایمان کړه په وخت د ځنکدن دا خواږه درانه کوي موږ ټول ته په زړه او په ژبه جاري ولره لا اله الا الله محمد رسول الله مبارک دی فریقانو ته دوستانو ټولو ته دې مبارک